دا دین د سی وړیا او غپ دی دا قران نعوذ بالله چې دا قران بار سره به خپل عقل مطابق تشریح کوي نه دا قران صاحب قران نه بزدکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا نازل دی د دې د احکام التشریع په خپل حدیثو کې کړی دا چې هغه دې په پوی نه کینو په دې قران ته په خپل عقل نه پويږي په دې په خپل عقل ته نه پويږي دا بتاته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې دا صلات څه شی دی صلات خو ډېر معانی دي کنه کومه معنی ده او څه شی دی دا بتاته نبی تشریح کوي دا صلات دي ته وای ها نه کني دا د پیغمبر نزدل کې به اوتی بوته وي به اوتی بوته وي واده دې کړ دا بعض خلک چې سره صلات یو معنی ذکر صلات خو نظام ته وای ها اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل الله فرمای دا منځ قائم کې د ورځې په اطرافو کې او د شپې په اوقاتو کې دې څه مطلب دی نظام صرف په دغه ټیم کې قائم کړي نور خیر خیریت دی دا ته لګي قران سره غپ لګي ټوکې مکو د قران سره دا پتا نه دی نازل دا په غلام پرویز نه دی نازل دا په جاوید غامدی نه دی نازل دا په تمنا عمادی نه دی نازل دا په عبد الله چکړالوی نه دی نازل دا دغه نن د دې زمانه چې کوم دا زنديقان دي خو دې نه دی نازل دا په محمد مصطفی نازل دی صلی الله علیه وسلم هغه نبی چې آیتونه نازلې ده عملا او قولا خلکو ته خوده ام په جبه باندې وضاحت کو او په خپل عمل باندې وضاحت کو چې دې حکم باندې به داسې عمل کو دې حکم باندې به داسې عمل کو الحمدلله مکمل تفصیلات موجود دي یو خبرم د الله نبی صلی الله علیه وسلم مونږ پای کې هم داسې نه یو پرخي صحابي وای تر دې پورې چې په هوا کې کم مارغان وزي د الله نبی مونږ ته دام خودري دي کې کم حلال دی او کم حرام دی دغه نه خیراته ویلي چې دا مارغه حلال او دا مارغه حرام په زناور حیواناتو کې راته نخي خودلی دا پکې حلال او دا پکې حرام دا به د نبی نه دا چل زده کې قران کریم خو یو قاعده ذکر کې غټه خبره د دې تشریحات د دې تفصيلات هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارکه نه مونږ تاسو یادو زما محترم ورون آیت نازل شو یا ایها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ایمان والو په دې خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم باندې تاسو درود وایي سلام بي وایي صحابه کرام راضي د خپل عقل باندې د صلو معنا نه کوي چې بس الله وي صلو نو صلو به وسیو معنا وو ځکه خلکو صلات معنا خو نظام ده کنه سمانه په نبی باندې نظام قائم کوي نبی باندې کوم نظام قائم ہے صلو علیه وسلموا تسلیما پیغمبر باندې څوک نظام قائم ہے داغه د پاسه نظام کم نظام پاګه کم نظام لاگو کیته تاسو کې او زسو کې چې موږ په نظام لاگو نه دلته مراد ده هغه ته د رحمت دعا کول صحابه کرام عرض کې د الله نبی سلام خو موږ ذکر کړی یو بل سلامونه کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته کیف نصلي عليك يا رسول الله اذا الله رسول الله تاسو باندې صلات څنګه وای دلته د صلات څه معنا ده د الله نبی ورته فرمایل صلات هغه د چې کوم تاسو په منځ کې اخیره کې وای درود ابراهیمی اللهم صل على محمد وعلى ال محمد دا وای په ما باندې شکل د الله رب العالمین د طرف نه د رحمت دعا غواړي دغه دعا غواړي دغه درود ابراهیمی وای ګوره د الله نبی تشریح وکړه صحابه په خپل عقل په دې نه روانيږي د نبی علیہ السلام نه تپوس کې او نبی صلی الله علیه وسلم په پوي کوي باقاعده دا چې زما محترم ورون دا علم ډیر خوږ سیز دی په کار د چې موږ تاسو په دې باندې ځان پوي کو دي ته ځان عاجز کو ځان دې ته چې کوم دې محتاج کو د علم ته او موږ او تاسو دا چې کوم ژوند زمونږ تیر شوی دی دا خو سم لاړل دا چې کوم شته ژوند دی دا چې کوم باقی ژوند دی په دې کې موږ او تاسو قران او حدیث باندې صحیح ځان پوي کو اصلي دینم دا دی